ورسره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بھائی څنګه حال دی؟ خیر دی جی، تاسو ښه؟ څوک او د کوم ځای نه؟ امدا جمشید صاحب امین الله خبرې کوم د ملکند توتکان نه. ښه جي ښه د ملکند د سر نه دنګه د یار کلنګ په سر سترګو دې منمه. او بیا وایي چې که په باران مې جانان راغی که په باران مې جانان راغی که غول ډنډو په بلۍ به ډډه شم. واه واه، او په یارانه در سره نظم تر ملکند پورې چیلم در سره وړمه. د ملکند په سر به خیجو په پنجدارو سپلو ټک وخمې خونه. او ما یارانه کله کوله سرتور ولاړ وي د خیرو دې یریدمه. سبا به لول چنار ته خیجمه سبا به لول چنار ته خیجم بعد به پوښتم چې جانان څه ویلي دي. واه واه واه، او ښایست مې و نصیب مې نه شو د لارې ګلوم خلکو پاڼې پاڼې کړمه. زه په مین سړي پوهېږم حمزه بھائی زه په مین سړي پوهېږم د دروازې په زنځیر ځان مشغولوي. او وایي علمه راشئ تماشې له په وطن جنګ دی شاه زلمي میدان له. واه 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 واه، چا راته وي جانان دې تور دی چا راته وي جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. ډېر ښه، یو بل درته ووایم او ډکي راټول بلکل د افسر افغان سے بټا پره چې ډکي راټول کې اور ته بلګي زمونږ دستور دی په رڼا خوله ورکوو. واه واه، ډېر ښه یار، دا خو سمه بمباري چالو ده. الله دې خیر کړي. حمزه بھائی څنګه حال دی؟ ښه خیر دی جی، تاسو ښه؟ ژوند حمزه بھائی زه ګوره په پېژنګلو باندې په کال درغلی یم ځکه چې مویز بھائی خو زه په سندرو کې اورم او پروګرام هم ګورم او ستاسو خو چې کوم شوګانې کې ته کله سټیج سکرټریتوب کې زه ستا ډېر سخت فین یم. ډېره مهرباني. تاسو چې کوم د ناڅاپي دا په مونږ باندې دا دغه وکړو بمباري مونږ د لاره ماره غلطه کړو مونږ هم ستاسو فین شو. صحیح ده بالکل. بس مونږ خو دا د ادب سره زمونږ یو شی تړاو دی او حمزه بھائی چې ما نن ولید نو بس ما نن موبایل راواغسته ما زمونږ خصوصي کال کوم ځکه چې حمزه بھائی راغلی او بس د حمزه بھائی نه دغه غوښتنه کومه چې به د اکتوبر کې یو ځای په سټیج باندې ټپي ریکارډ کړي دي چې ترنم شکل کې دي که نه او جی او نو که دا را سره په د اخره کې بیا شریک کړي. ډېر زبردست. هسې زما د طرف نه خو یو سوال پاتې دی. تاسو له خو به یو لطیفه درځي که نه؟ لطیفه؟ تاسو له خو به یو چېرته یو لطیفه خو به درځي. لطیفه که لطیفه د دنیا لطیفه ښه، نو هغه لطیفه به تاسو مونږ ته ترنم کې وایئ، مونږ ته به په ګانه کې هغه لطیفه وایئ. جی ګانه لطیفه په ګانه کې ترنم کې به یې وایئ، جی سر کې به یې وایئ. یاره ډېره مشکله وشي نو. نه خیر دی، خبرو کې داسې چې زه یو وارې روان وم داسې لکه یو سړی په سیکل روانو هغه چې مخې ته روانو نو یو طرف ته یو سړي په پټي کې ګیا ریبله ګیا یې ریبله نو دا سړی تې کوشو یو دکان ته ورغلی ځان له یې څه خواږه راواخیستل چې سیکل یې په سټین باندې ولاړو. دا سټین ته خیال نه کوو خو په سټین د پاسه مو سیکل ته ور وختو سیکل یې د سټین نه ونه ویستو او په هغې باندې پیډلې وهلې. دا ګیا والا سړي پې نظر ولګېدو نو ورته ویلې چې ماما دا څه کې ته خو په دې ځای باندې ولاړې او پیډلې وهې. وایي ما وی که نه چې خدای دې غر نه که چې کوم ته ځمه نو بس تا قص کې ته ولاړې او ګیارې وې. خوشحاله شي ورور، ډېره مهرباني جي ستاسو، ډېر مزېدار ټلیفون او داسې زمونږ ملګري دي چې بس ټلیفون ته مونږ ته داسې تیار راځي. خیال بالکل بالکل، څومره شوقین، څومره یو په ادب او څومره په طریقې سره مونږ سره لګیا او ډېره مزه یې وکړه چې مونږ سره مزیداره سندره ده. د دې کالر ته پروګرام ته یو ځل بیا ورکلی خبر